شپږم سبب مؤمنانو هغه اطلاق البصر ده، د سترګې کلاول. کله چې د سترګې کلاو شي دا د زیناونو د فسادونو لوی جوړه ده. ځکه الله مونږ ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته چې خپل نظر کته کده دین رسته الله دا ټکی وایي چې د خپل فرج حفاظت دی وکړه. ولې؟ ځکه علما وایي چې کله نظر ولګي د نظر نه رسته فحشا او بهي پیدا کیږي. ابن قیم رحم الله فرمایي و اولنی زنا چې شروع کیږي فنظره وابتسام فموعد، و اول چې نظر ده بس نظر ولګي به داغه نرسته خندا شروع شي او داغه نرسته وعده وي ورسته داغه نه به د ګناه سره ملاقات کېدل او مخامخ کېدل وي. کله چې تاسو وګورئ هغه ځوانان چې انټرنیټونه ډیر ګوري او د زنانو تصویران پکې ګوري دا په معاشره کې ډیر خواهش پرست وي او ډیر زیناکار وي. ځکه کله چې یو سړی د زنانو تصویران ګوري او داغه وجود ګوري او عورتونه ګوري په دې انسان کې خواهشات پیدا کیږي. کله چې خواهشات پیدا کیږي نو به د حرامو په ځای ضرورت کوي د خپل نظر مېش پورې کنټرول کا هیڅ کله وستای او زنانه د توجه پیدا نشي. نن چې دا په ساده ډیر دي زناونه ډیر دي لواتتونه ډیر دي وجه دا چې دا موبایل ارسړي مخ ته نیول او پدې کې د زنانو تصویران دي او پدې کې فحشا ده او پدې کې بهایي ده. دلته ګوري دلته دماغ کې حرکت پیدا کیږي په وجود کې حرکت پیدا کیږي او ورسته د دې ګناه سره شوق او مینه محبت پیدا کیږي. والله العظیم په دې موبایل کې دومره فسادات دي شپږ کلن انسان وګوري او کلن انسان وګوري د دین نه بواوړي او بل طرف ته بلاړ شي انحراف به وکړي. نن دغه فسادات دي چې خلک په دې ګناه کوي. نن کو تصویر د یو څوک د زنانه ونه ګوري یو زنانه ته ونه ګوري نه اس کله به دا خواهش په لړ کې پیدا نشي. مؤمنانو خپل نظر حفاظت وکي. په موبایل کې غټه فتنه یو دا ده چې د نظر حفاظت نه کول د اضرار او مصائب ان شاء الله به بیانو. باید چې د خپل نظرونو حفاظت وکي او ساتنه وکي د انسان ایمان او دین او تقوا ته ډیر نقصان او ضرر رسي. به یو سړی په شپږ کلنۍ کې خپل ایمان تر واپس نشي.